د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله رحمتا واسعه چې په دې زمانه کې تقریبا د جهاد باندې دی ابتدا د جهاد یې کړی ده دا قاری صاحب مبارک سره فتوا پرته ده چې په ټول افغانستان کې تبلیغیان بند کړل اوس هم پرته ده څوک یې غواړي وښکاره نو هغه خو دیوبندي و خو داسې دیوبندي و چې دغه نام نهاده د تبلیغ په نامه چې کم د جهالت کار روان دی نوم د تبلیغ دی کار وهابیت ته روان دی خدای بند کړی و ته خو نوم د هغه څخه اخلې ته خو کار د هغه د نامه څخه اخلې خو هغه تا غوندې دیوبندي نه وګوره ته خو بستره دې په شا کړي یې راوړ فرېدغلې تو خو خلکو ته جاهلانو خلکو ته د دین په مسئلو کې لاس وهنې ته ځای ورکوې تا غوندې دیوبندي ملا محمد عمر مجاهد نه و رنګ بدۍ مه کوه هغه حقیقي دیوبندي و دلته خو اوس تاوان دا کړی دی چې د دیوبند په نامه باندې کار وهابیت ته روان نوم د دیوبند اخله کار وهابیانو ته کوه زړه عقیده خلکو ته په بریلویت بتهموه او خپل دا بدنامه عقیده د دیوبند په نامه باندې بیا خلک موږ ته وایي تاسې ولې پر پلانکي دیوبندي ولګېدلس ولې د دیوبندیانو اکابرین چې دي کم چې علمای دیوبند کې کمه پاکه عقیده مشران د علمای دیوبند دي هغه زموږ د سر تاجونه دي موږ د هغه پر عقیده یو هغه زموږ مشران دي موږ د هغو پر لار روان یو زموږ اتباع خو یو دا خلک دي چې نن سبا نوم د دیوبند اخله کار وهابیت ته کوه نوم ښه اخله کار بدو ته روان دی دغه جیلي دیوبندیان دا نام نهاد دیوبندیان د دغو خلاف د دغو کار و بېدینۍ ته روان دي خو د یو پاک نامه څخه کار اخلي او بیا په جلسو کې نارې وایي خلکو ته وایي ګوري دیوبند هغه تاریخ لري فلان په تاریخ د دیوبند کې راغلی دي امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد دیوبندي و امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله دیوبندي و صاحب زه در سره منم چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد دیوبندي دي زه منم چې امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله دیوبندي دي خو تا غوندې دیوبندي نه دی حقیقي دیوبندي ته چې د کم دیوبند قائل یې هغه غوندې دیوبندي نه دی ولې زه به وجه درته وایم د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله رحمتا واسعه چې په دې زمانه کې تقریبا د جهاد باندې دی ابتدا د جهاد یې کړی ده دا قاری صاحب مبارک سره فتوا پرته ده چې په ټول افغانستان کې تبلیغیان بند کړل اوس هم پرته ده څوک یې غواړي وښکاره نو هغه خو دیوبندي و خو داسې دیوبندي و چې دغه نام نهاده د تبلیغ په نامه چې کم د جهالت کار روان دی نوم د تبلیغ دی کار وهابیت ته روان دی خدای بند کړی و ته خو نوم د هغه څخه اخلې ته خو کار د هغه د نامه څخه اخلې خو هغه تا غوندې دیوبندي نه وګوره ته خو بستره دې په شا کړي یې راوړ فرېدغلې تو خو خلکو ته جاهلانو خلکو ته د دین په مسئلو کې لاس وهنې ته ځای ورکوې تا غوندې دیوبندي ملا محمد عمر مجاهد نه و رنګ بدۍ مه کوه هغه حقیقي دیوبندي و هغه د ریشاګو دیوبندي و